کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم ناوړه ګناهونه. درنو اوریدونکو، د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه او سخته ګناه د لمانځه نه غلا ده. د غلا له جرمونو څخه لوی جرم دا دی چې سړی په لمانځه کې غلا وکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، دا حدیث د امام احمد رحمه الله په مسند کې موجود دی، اسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يسرق من صلاته قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، تر ټولو لوی غل هغه دی څوک چې له خپل لمانځه څخه غلا کوي. صحابه و کرامو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه، ای د الله رسوله له لمانځه څخه څه ډول غلا کیدی شي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب ورکړ، په لمانځه کې رکوع او سجده په سمه توګه نه کول دا د لمانځه څخه غلا ګڼل کیږي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې حدیث څخه دا خبره په ډاګه کیږي چې په لمانځه کې په پوره توجه او ډاډ سره نه ودرېدل، په رکوع او سجده کې کمی کول، د رکوع او سجدې ترمنځ جلسه نه کول له لمونځ څخه غلا کول بلل کیږي. بدبختانه چې نن سبا یو جماعت هم له داسې خلکو نه خالی نه دی. هر جماعت چې وګورې نو له لمونځ څخه غلا کوونکی پکې ضرور شتون لري. مقتدیان خو لا پرېږده چې دا مرض په ځینې امامانو کې هم شته. څوک چې په لمانځه کې خپل ځان او زړه دواړه الله رب العزت ته حاضر نه کړي، په داسې حال کې چې په لمانځه کې اطمینان د لمونځ له رکنونو څخه یو رکن دی، لمونځ ناقص دی، هغه لمونځ نه دی. خو بیا هم ډیر داسې خلک شته چې دغه رکن نه پر ځای کوي، یعنی په پوره توجه او اطمینان سره الله ته نه ودرېږي. په همدې اړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د ابو داود حدیث دی، د انسان لمونځ بسنه نه کوي، یعنی لمونځ یې سم نه دی تر څو چې هغه په رکوع او سجده کې خپله ملا سیده نه کړي. په دې کې هیڅ شک نشته چې دا یو غلط کار دی او مرتکب یې د رټنې، ویرونې او اخطارونو حقدار دی. ډیری ورونه او خویندې ما داسې لیدلي چې کله هغوی رکوع وکړي نو د رکوع نه سر نه پورته کوي چې قومه ادا کړي، بلکې مستقیم سجدې ته ځي. او کله چې یوه سجده وکړي نو په پوره طریقې باندې سر نه پورته کوي چې کینی دویمې سجدې ته لاړ شي، بلکې سر لږ پورته کړي او بیرته دویمې سجدې ته ولاړ شي. ابو عبدالله اشعری رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپلو صحابه و کرامو ته په جمع لمونځ ورک. بیا د خپلو ځینې صحابه و کرامو سره کښېناست، یو کس راغی په لمانځه یې پیل وکړ، خو هغه سړي په رکوع او په سجده کې کمی کوه، یعنی په سجده کې به یې هسې د چرګ غوندې ټونګرې وهلې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل، اترون هذا من مات على هذا مات على غیر ملت محمد صلی الله علیه وسلم ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم انما مثل الذي يركع وينقر في سجوده كالجائع لا يأكل الا التمرة والتمرتين فماذا تغنيان عنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته ویلي، آیا تاسو هغه ګورئ څوک چې په داسې حال کې د لمونځ کولو پر وخت مړ شو نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ملت باندې مړ نه شو. د په لمانځه کې داسې ټونګې ووهلې لکه څنګه چې کارغه په وینه کې ټونګې وهي. یقینا په لمونځ کې د ټونګو وهونکو کسانو مثال د هغو نهارو او وږو په څیر دی چې یوازې یوه یا دوه خرماوې وخوري نو یوه یا دوه کجورې به د هغه لپاره څنګه بسنه وکړي. همدارنګه د بخاري حدیث دی، راوی د حدیث حضرت زید بن وهب رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي
چې حذیفه رضی الله تعالی عنه یو کس ولیده چې په لمانځه کې رکوع او سجده په سمه توګه نه کوله. نو حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه ورته وویل ما صلیت ولو مت على غیر الفطرة التي فطر الله محمدا صلی الله علیه وسلم. تا په سمه توګه لمونځ ونه کړ. که چیرې ته په همدې حالت کې مړ شي نو ته به په هغه فطرت باندې مړ نه شي په کوم چې الله رب العزت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کړی. نو هغو کسانو ته چې لمونځ په سمه توګه نه کوي، رکوع او سجده په سمه توګه نه ادا کوي، په کار ده چې کله په ځان پوه شول چې لمونځ یې په سمه توګه نه دی کړی نو سم د واره دې اوسنی لمونځ راوګرځوي او د تیرو لمنځونو په اړه دې د زړه له تله الله رب العزت ته توبه وکړي، د الله رب العزت نه دې بخښنه وغواړي. نو د ناوړه ګناهونو له جملې